د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند سره په هیواد کې د انسیار عمومي رئیس عرفات جمال د دې ولایت مسؤل الماس برکتوف او همکارانو له پاکستان څخه د پاتې افغانانو راستنېدنې او چمتووالي په موخه ولیدل. په دغه لیدنه کې ننګرهار والي زیاته کړې که نړیوال صادقانه د بشر حقونو تامین په موخه مبارزه کوي نو باید پر پاکستان غږ وکړي ترڅو افغانانو ته خپل ملکیتونه او یا تاوان ورکړل شي او په عزت راولېږل شي. د ننګرهار سیمهیز تخصصي روغتون سره د 25,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته وشوه. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د کور روغتون او بي ټي ام نړیوالې موسسې له لوري د ننګرهار سیمهیز تخصصي روغتون سره د 22 قلمه طبي وسایلو مرسته وشوه. ننګرهار په بټيکوټ ولسوالۍ کې د شاوخوا 18 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو د زیرمه کولو لپاره د یو چک ډیم د جوړېدو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي د دغه چک ډیم جوړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه خړوبه شي. د دوی په خبره د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې به هم ورته د اوبو زیرمې جوړې شي. ننګرهار کې د حج اوقاف ریاست له لوري د حج د مراسمو لپاره پچه اچونه ترسره شوه. یا د قرعه‌کشۍ ته څه باندې 4,000 کسانو نوملیکنه کړې وه چې له دې جملې څخه به شاوخوا 300 کسان حج ته لاړ شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د ازبکستان هیواد د دولتي او خصوصي سکتور له راغلي ګډ سوداګریز پلاوي سره کتلي. په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شوو هوکړو په اړه د لا زیاتې همغږۍ د رامنځته کېدو، د سوداګرۍ کچې د پراختیا او د خصوصي سکتور د غړیو له پروګرامونو څخه د ملاتړ پر موضوعاتو خبرې شوې دي.